سلام ستړي مشئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې صنعتي فابریکې عوام خلک یې 23 میلیارد افغانۍ پور راوړي دي. دغه شرکت وایي چې که چیرې څوک پیسې ورنکړي نو برېښنا به پرې غوڅه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې نږدې 150 افغان پیلوټان او د هوایي ځواک نور کارمندان چې د تیر حکومت د غورځېدو پر مهال تاجکستان ته تښتېدلي وو اوس هلته نیول شوي او زندانونو کې اچول شوي دي. ویل کېږي چې دغه کسانو د افغانستان هوایي ځواک یو شمېر چورلکې هم تاجکستان هېواد ته انتقال کړي دي. د 100,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت خوست ولایت کې پر 1500 بېوزله او بې سرپرسته کورنیو خوراکي او د ژمنیو توکو مرستې ویشل شوې. دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته د 15,000 افغانیو پر ارزښت توکي ورکړل شوي دي. د وزیرانو شورا په ناسته کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا د ولسي جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد د نیونې او سپکاوي پیښې د جدي پلټنې وي او لارښوونه یې کړې چې د یادې موضوع ترسره کوونکو سره د قانوني چلند وشي. امنیتي کسان وایي چې د کابل ولایت څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې هغه شپږ کسیزه ډله نیولې چې وسله والې غلاوې به یې کولې.